چې دعا ته مې ساري چې مې ستا د غاړې هار نشول لاسونه چې مې ستا د غاړې هار نشول لاسونه پرېږوم یې چې په کار نشول لاسونه چې مې ستا د غاړې هار نشول لاسونه پرېږوم یې چې په کار نشوم لاسونه خدایه تلې ما خبر یې چې څه غواړم خدایه تلې ما خبر یې چې څه غواړم که دعا ته مې اوزګار نشول لاسونه محترم مفتون ته دعا ورکوم چې هغه روشي او په شوق شلي غږ سره مې ورمنډي مفتون صاحب دلش کیلو څه خوشدا سلامونه علیکم هله صاحب سے شعر د چې ژوند په تورې خاورې وي بدرنګ به وي ژوند په تورې خاورې وي بدرنګ به وي سوچ دا شیطان وي دغه جنګ به وي ژوند په تورې خاورې وي بدرنګ به وي سوچ دا شیطان وي دغه جنګ به وي او بس د خدای دپاره ازادي ورکړئ خامخا انسان دی خیر تنګ به وي چې شیرین علي دلګي صاحب چې د جنت حورې خو به خامخا له خوبه پاڅي د جنت حورې خو به خامخا له خوبه پاڅي چې د فنکار په خوله خوږه خوږه سندره کېږي او د سترګو کسې مې د غم تورو تمبو وخوړل دومره تنها یم چې د خپل غږ نه مې یره کېږي مننه د سترګو کسې مې د غم تورو تمبو وخوړل او دومره تنها یم چې د خپل غږ نه مې یره کېږي او یا نړیوالو تاسو ولې ترې غوږونه بند کړئ یا نړیوالو تاسو ولې ترې غوږونه بند کړئ د امن چغه د شمشاد د غره له سره کېږي یا نړیوالو تاسو ولې ترې غوږونه بند کړئ د امن چغه د شمشاد د غره له سره کېږي او وایي په دار یې کړئ کافر دی د یو چا اولاد دی موږ پسې ټول عمر همدغه یوه خبره کېږي زیب صاحب دوه نره شعر چې داسې بې سازه او بې رنګه نه وه داسې بې سازه او بې رنګه نه وه دا زندګي داسې بدرنګه نه وه او دا خلک ولې په ټوپک مین وو ای زیړه غوا خو ورته ننګه نه وه غزال د یو وړیکا لا هم داسې تویو اوښکې غمجنې زیب صاحب لا هم داسې تویو اوښکې غمجنې ژونده ته وې ستا کیسې وې دروغجنې او چې د اور ډکه پې زرات لپه کلي خوړینې دی خو به ضرور ترېنه څرمنې او د چا یاد دی بس همدا یې مشغوله ده چې کړی شپه مې وهي په روح کې ستنې د چا یاد دی بس همدا یې مشغوله ده چې کړی شپه مې وهي په روح کې ستنې انسانیت او محبوبیت پکې قتلیږي د خدای کور دی پکې مه کوه چاودنې او مستریب صاحب انسانیت او محبوبیت پکې قتلیږي د خدای کور دی پکې مه کوه چاودنې او بیا هم هغه ښایست ونه لوېد له قبره زیب صاحب بیا هم هغه ښایست ونه لوېد له قبره که مو ډېرې ورته ونیوې لمنې او بیا هم هغه ښایست ونه لوېد له قبره که مو ډېرې ورته ونیوې لمنې مفتون هغه دردېدونکي افسانه یم د ماضي ژوندون مې څه کوې پوښتنې